امتیاز یې په خوله کې وکم ای د چا مړی وغیم او ای د چا مسکین غریب وغیم غریب څه ته وایي دا خبرې واوره یو شعر یې کوي السلام علیکم ملګرو زه عمران خان د خپل آفیشل پیج نام ملګرو تاسو په دې سیټ باندې دا کم بړواخ کاری دیو نن څو ورځې مخکې په نور احساس پسې ویډیوګانې کولې اوس یې په غریبانانو پسې او فاونډیشن والا پسې ډېر سقاپ وقاص شروع کړی دی ملګرو دا خو پیله ماته پښتون نه ښکاري د یو پلار نه راته پیدا نه ښکاري خو دا د یو پلار نه پیدا وی نو دې بړوا به داسې خبرې نه کولې تاسو ملګرو دې دا وقاص وګورئ بیا پرې وروستو خبرې کوو صابرو فاونډیشن والا لګوره چې روپۍ ونه لګوي فاونډیشن والا له چې روپۍ ونه لګوي چې مړی راته پرېږدی چې د خولې نه یې بهیږي او وایي روپۍ راولېږئ متیاز یې وله ولېږئ متیاز یې وله ولېږئ د خپلې غېڼ متیاز یې وله ولېږئ ټولو مسافرو ته وایم مړی دې پروت وایي د خولې نه لاړې بهیږي په خوله کې متیاز یې وکړم پوه شوې متیاز یې په خوله کې وکړم ای د چا مړی وغیم او ای د چا مسکین غریب وغیم غریب څه ته وایي دا خبرې واوره یو شعر یې کوي بلې چې کم کس بوزي میډیا والا یا پروګرام لا یا شعرونو والا لا چا وشتي چا مړ کړی ټول پاکستان دی ګواه شي زه ذمہوار نه یم ولې چې زما سره په پاکستان کې هر قسمه خلک مرګري دي کېدای شي زه بې غیرته یم بې وسه یم خو کېدای شي زما په مرګرو کې داسې خلک چې هغه ګوره نه بې غیرته دي او نه بې وسه دي کومه خلک چې په ما پسې مذاقونه کوي که نه او دا کومې ویډیوګانې چې ته به دا کار څنګه کې دا زه په هر څه پوهېږم زه ماشوم نه یم دا ما صرف د دنیا ته خو چې په ما پورې څوک څوک خندا کوي صحیح ده بقایا چې کومه خلکو ما ته د نور احساس چې زه ورور یم او زه پلار یم او ته ما ته ووایه او زه تاله دا کار کوم چې بس ما ومنله نو ټوله دنیا ومنل الن کې نه پلار دی نه ورور دی نه خپل دی صحیح ده ما ته پته چې دا نه پلار دی نه ورور دی نه خپل دی نه د تره زوی دی وایي ما ته ووایه وایي زه دا کار کوم نو انشاءالله زه خلکو ته یم چې دا کار هم ونه کړو نو دا افغانستان او پاکستان ته مخامخ خبره ده بیا د خپل سر خیر غواړئ بیا تاسو د خپل سر خیر غواړئ هغه خلکو ته ویم دا خبره دی هر سړی له ځان څخه کمپرم کی کم سړی پسې رښتې له راغی غوښتو له راغی چا ویشتې او چا دې په ککرۍ کې اوبه وڅکې زه به ذمہوار نه یم ولې چې زه غریب یم لکه د دغې خبرو زه ذمہواري نه علم صحیح ده نو دا خبرې سیریس دي ما ته د هېڅ چا ضرورت نشتی او دا د دې خلکو خو خور نه ده چې وایي ما تاله درکړو نه مور ده چې وایي زه دې رضا کړم نو بس ټوله دنیا رضا شوه زه هم 50 ورځې وجړولم خنداګانې مې راپسې وکړې د حیثیت پیغور هم راکو د مسافرۍ پیغور هم راکو د چنې پیغور هم راکو پلار هم راله میډیا ته راوستو کور هم راله راښکاره کو خاندان هم راله راښکاره کو مور هم راله یاده کړه خور هم راله یاده کړه